د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ بیګنۍ غونډې تر ټولو مهم شعار پښتون ته ژوندون غواړو یا د غونډې ته د پاکستان کراچۍ کې میش زرګونه پښتانه ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او بنسټګر منظور احمد پښتین ویل که څوک د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته دي یا که په هر ځای کې دی یو شي ځکه پاکستان لکونه افغانان په لر او بر وطن کې شهیدان کړي دي. هغه ویل په لر او بر وطن کې سوله زموږ هدف دی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی په پاکستان کې به آرامي نه وي. التزمان وقتا وسم دل ادارک و خلقو تمیزی پرسنز یو بینر پراتی دی پرسانه غریب خلق دی کلا بدا عمل بر سراوشا پر دوی سرا حفظ نارنوا صرف بای شرل صرف پر دوی اوشک دویا ولی او تغل طالبانو در پشتون وطن تخوان جمان دمار شمانو اوشک دویا ولی اوشک دنیا وی در شدت دوک دی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ بیا ویل پرته له ویرې به د پاکستاني ریاست د ناروا او سیاستونو خلاف مزاحمتونو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به د انصاف هره دروازه ټکوي. داسې ملګری په سټیج دغه پته شوی چې دی جیل ته نه وي اچولی میاشتې کې ځینې نه وي پټولي خو د خدای په فضل سره میش دا ورته وایي لکه څرنګه چې په موږ مخته ډاکټر صاحب خبره وکړه چې دوه کونه مخته میش روغلی وي جلسه مې کړې وه په جلسه چې مزاحمت ډېر زیات و میش ته داسې کوي ساوند سیسټم یې هزار کړ شولو میش ته داسې کوي کنټینر هزار کړ شولی هغې نه بعده کور باندې بیا جلسه وشوه او مزاحمت ته شکام شو. نن د خدای په فضل سره د پټین ملګري په اسو د مټې باندې کمپین کو ځکه چې ریاست ته پاته ولګېده. په یاده غونډه کې د پاکستاني استخباراتو له لوري په زوره د بېدرکه کړل شویو پښتنو د کورنیو غړو هم حضور درلود او د خپلو ورکو عزیزانو عکسونه یې وړي وو. وی پښتنې مور هم د سټیج پر سر د خپل ورک شوي زوی د موندلو لپاره منظور احمد پښتین باندې غږ وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي چې پاکستاني ریاست ورته وخت نا وخت ستونزې پیدا کوي.